السلام علیکم. دا موبایل نه دا ډېر ناشنا موبایل دی. ټسلا پای ماډل فون د ده په باره کې خبره مشهوره ده چې دا به اوس د دې کال د 2024 په اخره کې لانچ کیږي او داسې عجیبه موبایل دی چې په ټول عمر کې چارج کولو ته چارج تګدلو ته څنګه چې موږ په بجلۍ کې ږدو په پن کې داسې چارج کولو ته حاجت نه راځي. بل دته داسې نه چې سیم ولګوه او انټرنیټ پیکیج ورته کوه، ده کې به انټرنیټ موجود وي او ټول عمر به پکې هغه انټرنیټ وي او بل دا د نورو سیارو سره په دې باندې رابطه کولی شي. دا خبره د دې په باره کې ډېره زیاته مشهوره ده. اوس په دې کې حقیقت څه دی زه تا په خبره باندې پوهېږم. دې خوا ماته وګوره دا ټسلا چې کومه کمپني ده که نه دا ډېره مشهوره کمپني ده او دا ټسلا کمپني کار کوي د ای ویز مطلب هغه ګاډي چې په بجلی باندې چارج کیږي. ګوره یو خو په پټرول ګاډي چلیږي، په سی ان جي باندې چلیږي. اوس نوي ګاډي هغه راوځي زیاده تر خلک هغه استعمالي د دنیا هغه طرف ته شفټ کیږي چې کوم ګاډي ریچارجبل ګاډي چارج کیږي د بجلی نه به چارج کې هغه ته موږ الکتریکل ویکلز ای ویز وایو. دا ټسلا د هغه کمپني د هغه کار کوي او د چا کمپني چې دا نو دا هغه نوم د ایلان مسک، دا د ایلان مسک خان ده. ټیک شو. اوس د ده په باره کې مشهوره دا خبره اوس مشهوره شوې ده چې د 2024 کې اخره کې د دې کال په اخره کې د یو موبایل لانچ کولو واده دی او دا موبایل نوم دی پای ماډل. دا ټسلا والا دا کار کوي، ټسلا پای ماډل او دا داسې عجیبه موبایل دی چې نمبر 1 خبره خو په دې کې دی چې په دې کې به انفینټ پاور انفینټ پاور مطلب دا چې دې کې به چارج نه ختمیږي. داسې به چارج ته نه څنګه چې موږ په دې بجلی کې دا نور موبایل چارج تکدو چې چارج شي واپس راولو خپل کار پې کوو. په دې کې به واړه سولر پلیټس لګولي او هغه چې د نور رڼا ته کلم ته بار ته روباسي بس د هغې نه به چارج خوري، چارج کیږي به او دقه شانتې ورسره لیکلي چې د نور لایټ سورسز هم دا اټومیټیکلي چارج کیدی شي. لهذا داسې چارج کولو ته حاجت نشته چې کله هم ته روباسي څه پې کې دا به خپل چارج از خود د رڼا نه راکاږي او ریچارج کیږي به. نو اوس دا خبره خو ټیک ده، داسې ناشنا خبره خو نه ده. داسې سولر پلیټس په مختلفو څیزونو کې موجود دي چې هغه د لکه مثال کې طور پر کلکولیټر عام موجود دي، تا به لیدلی ګړۍ داسې موجودې دي بلا شي هغه د نور نه چارج کیږي، د نور نه چارج اخلي او د هغې نه ریچارجبل دي، د نور نه بس په هغې باندې روان دي، داسې څوک چارج ته نه ږدي. د دې نه علاوه چې کومه دویمه خبره په دې کې ده هغې ته وکې ده چې دا دې کې ګلوبل انټرنیټ فریډم دی. مطلب ډیټا پلان کولو ته حاجت نشته دی، په هر ځای کې به تا ته انټرنیټ ملاویږي. اوس په هر ځای کې به انټرنیټ څنګه ملاویږي؟ د دوی مطلب دا دی چې دا کس نه دی ایلان مسک، د ده یوازې دا کمپني نه ده، د ده شپږ شلې کمپنیانې نور هم دي. نو په هغې کې یو مشهوره کمپني چې ده نو هغه د سټارلینک. صحیح شو. اوس دا سټارلینک یو داسې کمپني ده چې دا غواړي چې ټولې دنیا له مونږ انټرنیټ ورکړو، خو هغه انټرنیټ به وي وایرلیس، په تار کې ونه ایتلی، د تار نه بغیر انټرنیټ به یو خبره یاد ساته. په دې باندې زما الریډي لیکچر هم ریکارډډ پروت دی. اوس هم چې په دنیا کې کم انټرنیټ دی که نه د تارونو په ذریعه باندې خور شوی دی، اپټیکل فایبرز ورته مونږ وایو. هغه اپټیکل فایبرز خواره شوي څنګه دي، کار څنګه کوي، کمپلیټ ساینټیفیک ډیټیل لیکچر په زما ریکارډ دی، هغه ته کته شي. اپټیکل فایبرز ایکسپلینډ بای طارق پټان په یوټیوب کې ورکه دته به راواوړي. نو په ټوله دنیا کې دا د تارونو یو جال خور شوی دی، په سمندر کې دننه په غرونو کې په ځنګلونو کې دا تارونه تللي دي. انټرنیټ نه دم په هغه ځای کې موجود دی کوم ځای چې د اپټیکل فایبرز رسېدلي دي. د اپټیکل فایبرز په ترو باندې دي. دوی وایي چې اپټیکل فایبرز نو د هوا نه د سیټلایټ نه ډایرکټ چې موږ دنیا ته انټرنیټ ورکوو بغیر د تار نه، نو د هغې سره به دا پاسبل شي که ته د ماونټ ایورسټ په سر باندې که په چاز کې بره که په هر ځای کې تا ته انټرنیټ در رسېدی شي، ځکه چې انټرنیټ بره د سیټلایټ نه رارسي. تا به ګوره د شپې په اسمان کې هغه ستوري دي لیدلي که نه په قطار کې چې روان دي، دا هم د ده سیټلایټس دي. بلاشه لو اربټ کې سیټلایټس پرېښي دي او نور پرېږدي، په زرګونو سیټلایټس دی برابروي چې هغه د دنیا نه ګیر چاپېره تاو شي او هر ګوټ ته د هوا نه مطلب د سیټلایټ نه بغیر د تار نه انټرنیټ ورسوي. دا د دوی میشن دی. ټیک شو. نو دا چې کومه کمپني کوي هغې ته وایي سټارلینک. نو دوی وایي چې د دوی خو الریډي خپله کمپني شته د سټارلینک چې هغه د هوا نه د بره سیټلایټ په ترو باندې دنیا له انټرنیټ ورکوي، د اپټیکل فایبر ضرورت ورته نه راځي. نو دی به د دې بلې کمپنۍ چې دا کوم موبایل دی لانچ کوي دا به د دې سره لینک کی، لہذا په دې کې به انټرنیټ په هر ځای کې که ته د غر په سر څوکه کې که په ځنګل کې که په جاز کې ناستې که په هر ځای کې تا ته به انټرنیټ رارسي د سټارلینک نه. داسې د چې کوم دا سیمونه زموږ سره دي دې پیکیجونه کولو ته حاجت نشته. ټیک شو. اوس دې خبره کې لږ غونډه کې ګډوډ دی. وای څنګه زه تا په خبره باندې پوهې کړم. دا مثال کې طور پر ستا دنیا ده که نه، بره خو دا سیټلایټ تاویږي، دی خو تا له انټرنیټ درکوي. خو دا داسې نه دی چې د یو سړي سره په جب کې خپل موبایل پروت دی، دلته کې یو کس ولاړ دی، صحیح شو، د ده سره په جب کې خپل موبایل پروت دی او ډایرکټ دغه موبایل ته انټرنیټ راځي. نه، دی به دغه ځای کې خپل یوه ډش انټینا لګوي، دا سیټلایټ به هغه ډش انټینا له انټرنیټ ورکوي او هغه به ستا موبایل له درکوي. د دې مطلب دا دی چې ستا د هغه ډش انټینا سره خوا کې پریزنس لازمي دی. داسې نه ده چې په کوم ځای کې ګرځي او په هغه ځای کې به تا سره انټرنیټ کار کوي. مثال کې طور پر تا ډش انټینا په کور کې لګولې ده او لاړ چې د غره څوکې ته وخېږي، نو هلته بیا ستا انټرنیټ کار نه کوي. دا ډش انټینا به د غره څوکې ته وړې، هله به د غره په څوکه کې کار کوي. دا کومه چې د سیټلایټ د انټرنیټ سیګنل راکاږي.
په خبره باندې ورسېدې دا څنګه ده او هغه جدا خبره ده که فرض که سټارلینک اوس ووایي چې څنګه ده د دې انټرنیټ دا ټاور یې نه لګېدلي دا د زون ټاور دی او دا د ټرینا ټاور دی او دا د یوفون ټاور دی که فرض که سټارلینک ووایي چې په ټوله دنیا کې زه داسې خپل ټاور یې لګوم خو بیا ټیک ده بیا خو دغه ډش لګول د حاجت نشته چې کوم ځای ته ځي هغه ځای کې به سیټلایټ هغه له انټرنیټ ورکوي هغه به یې تاله درکوي هغه ډېره زیاته ګرانه ده پاسبل نه ده چې څوک لګول غواړي نو هم ځان ته په خپل دغه وړه غونډه کې ډش انټینا لګوي او د هغې په تور باندې به دا کار کېږي نو په دې کې دا خبره ده دا داسې نه ده چې بس په کوم ځای کې ځي سټارلینک به په هغه ځای کې کار کوي د دې موبایل سره به ډایرکټ کنیکټ وي دې کې یو خبره راوخته بلې خبرې ته ګوره درېیمه خبره د دې په باره کې دا کېږي چې دا به انټرپلینټري کمیونیکیشن کوي انټرپلینټري کمیونیکیشن مطلب دا چې یې خو په ځمکه باندې د سپوږمۍ او د مارز سره ته رابطه کولی شي اوس په دې کې دومره غټه فلا ده زما خبرې ته غوږ کېده چې د سپوږمۍ او د مارز باندې د انسانانو آبادولو میشن نه دی هغې کې هم دی سرګرم دی د ده یو بله کمپني هم دی تا ته ما ووي که نه د ده خو بل څه کار نه دی تشې کمپنیانې کولاوخي سپیس ایکس د ده یوه کمپني ده هغه د سپیس ته د تلو کار کوي سپیس ته میشنز لېږي نو هغه وایي چې په مارز باندې به مونږ انسانان آبادو صحیح شو اوس د مارز کالونایزیشن هغه پلان چې ته وګورې که نه هغه خو ناممکنه خو به ورته مونږ ونه وایو زه خو ګران دومره دی چې دومره په نږدې مستقبل کې پاسبل نه دی چې انسان دې لاړ شي په مارس باندې دې بله ورځ لا آباد شوي چې بله ورځ ته خبر شي چې په 2025 کې خو انسانان مارس ته روان دي او سپوږمۍ ته روان دي دا دونه اسان کار نه دی دا ډېر لرې مستقبل خبرې دي او هغه هم که چېرته کې پاسبل شو که فرض که غټ جنګ په دې دنیا کې ونه شو اله پاسبل شو نو اله به کېږي داسې اسان کار نه دی خو چې اوس داسې اسان کار نه دی د دومره لرې مستقبل خبره ده او یو کمپني موبایل راوباسي نو د هغه د ملا په تیر باندې ډاینوسار خپله خپه خو نه ده کېښودی چې هغه پکې هغه فیچر ایډ کوي چې ته به د مارس سره خبرې کوې ستا د تره زوی په مارس کې اوسېږي کزن دې په مارس کې اوسېږي هلته کې جاب ستا په مارس کې دی داسې چا څه به خبرې کوې انسانان خو هلته کې نشته دی او نه به روان نږدې مستقبل کې چانس شته نو لہذا د یو څو خبرو ته چې تو وګورې نو تا ته به پکې داسې د خبرې کې لږ ګډوډوالی ښکاري شي چې لکه دا خبره راته پرفیکټ نه ښکاري دا خبره راته ټیک نه ښکاري چې 2024 په اخره کې دی دا موبایل لانچ کوي ټسلا پای ماډل پونه او په هغې کې به دا فیچرز دي دا انفینټ پاور والا خو بیا هم صحیح خبره ده خو د نورو دوو کې لږ غونته کې ګډبډ شته دی نو اوس داسې کار وشو چې ګوره دې کس نه دا د په خپله د دې خواهش اظهار کړی او اراده شته دی چې زه به خپل فون جوړوم خپل یو موبایل به جوړوم هغه به لانچ کوم خو د ده نه بیا چا تپوس وکړو چې څنګه چل دی وکړو هغه اراده دې شته که نه نو ده ورته ویلي چې هغه اراده خو ما ترک کړې ده د ده خبره سوه خبره هغه بیا وروسته په ټویټ کې ویلې وه هغه دا وه چې د سمارټ واچز نه دي دا ګړی چې سمارټ واچ یو عام ګړی یو سمارټ واچ هغې کې دا ټول انډرایډ څنګه سیټنګز یې هغه یو څیز پکې او موبایل یې وایي دا پخوانی پرونی ټکنالوجي ده را روان مستقبل کې چې کومه ټکنالوجي استعمالېدل ولا د مطلب مستقبل چې د چا روښانه دی نو هغه د نیورالینک دی وګورئ نیورالینکس آر فیوچر د خبرې نه دې مطلب دا و چې زما لپاره بهتره خبره دا چې په سمارټ واچ او په موبایل جوړولو باندې کار کوم نو ولې نه په نیورالینک باندې کار وکړم نیورالینک هم د ده کمپني ده کمپنیانې خو د شمار نه بعد دي که نه نیورالینک هم د دې یوه کمپني ده نو د دې خبرې تا ته ظاهره شو چې دوی وي چې یاره داسې کار دی چې زما فلحال د موبایل هغه جوړولو ته کم ماډل چې ما یو سوچ کړی هغې ته مې اراده نشته په نیورالینک باندې زه کار کوم نو لحاظه دا خبره چې ده دا صرف دغه پوسټ نه دا کم پوسټ شوی و د دې پوسټ نه بعد وایرل شوله او په انټرنیټ باندې ګردش کوي په دې کې دومره حقیقت نشته او لانچ کېدی شي خو کېدی شي هغه چا کاپي جوړه کړي په کاپي جوړولو کې دا خلک دوه قدمه مخکې روان دي ټسلا پای ماډل فون نوم به ورته ورکړی خرڅېږي په پاکستان کې خو بیا په نیکسټ لیول کاپي تیارېږي صحیح شوله هغه کېدی شي یا کېدی شي دی لانچ کې خو وروسته یې خیالي ځکه چې اوس د ده کوم سوچ پروت دی هغه د په خپل وي چې په نیورالینک باندې پروت دی او حقیقت هم دی دا نیورالینک نه دی نیکسټ لیول ټکنالوجي د نیکسټ لیول ټکنالوجي او زه تاسو په دې باندې لږ غونډه کې خبر کوم لږ د پوهه کوم چې دا نیورالینک دی څه شی د دې یو کمپني د نیورالینک او هغه جوړوي داسې چیپس چیپ چې هغه به د دماغ سره کنیکټ کېږي د انسان د دماغ سره او ونس د انسان د دماغ سره کنیکټ کړ که نه د انسان دماغ سره ولګېدل نو دا انسان به د خپل سوچ په ترو باندې کارونه کنټرول کوي کمپیوټر موبایل به د سوچ په ترو باندې چلی اعتناس دلته کې که نه او سیسټم دې کنیکټ کړی دی په کمره کې بل هفته دې داسې وکتل په جمي کې په کمبل کې ملاس ته پاسېدلو ته حاجت نشته وینا ته حاجت نشته صرف سوچ وکړه چې بله په مړ شه بله په مړ شي پکیه ولګه پکې به ولګي په جمي کې مو وایه په ګرمۍ کې وایي صحیح شوه پکې ولګه پکې به ولګي په سوچ کې چې کله کنیکټډ دا بټن و مټن واله نه چې کله کنیکټډ نو دا کېدی شي ته سوچ کوه دا نیکسټ لیول والا ټکنالوجي ده او دا هوایي خبر نه دي په دې باندې د دې کال د جنورۍ په میاشت کې ټویټ کړی چې موږ کامیاب ایکسپریمنټ وکړو یو کس ته لګولی او د هغه نیورل سپایک سټارټ شوی مطلب د نیوران سره کنیکټ شوی او د هغې سره خپل کار سټارټ کړی په شادو باندې باقاعده کامیابه تجربه کړې ده چې شادو په خپل سوچ باندې گیم کوه کس
ټوپ وایي ښکته ځي هغه چې کوم ګیمونه ټوپونه ووپونه والا د سوچ نه هغه شاده وکړي نو کامیابې تجربې یې پرې کړې زه لږ غونته کتاب په خبره باندې په ډیټیل څه پوهېږم دې خو وګوره دا چپ ښکاري داسې دا چې کله ته راوسپړې که نه نو دې کې د پاسه یو کور وي په هغې کور کې دننه یوه بیټري لګېدلي هغه د چارج دپاره اوس د چارج دپاره دې ته څه تار مار نه لګي داسې نه وي چې په سپېږمو کې یا په غوږونو کې به له تار ورکوي دا وایرلیسلی چارج کېږي صحیح شو د چا په دماغ کې چې لګېدلی د هغې نه بعد بیا دقه چپ وي دا چپ نه دی کوم چې دا ټول کار کوي او د هغې نه بعد دا الکتروډز دا تارونه وي دې خو وګوره دا لکۍ پسې دي که نه دا لکۍ دا الکتروډز دي اصل کې عمده د انسان د دماغو سره کنیکټ کېږي د انسان د نیورانز سره کنیکټ کېږي ګوره په نیورانز باندې زما لیکچر ریکارډ پروت دی د انسان چې کوم نرف سیستم دی که نه دا کار کوي د بجلۍ د سیګنل په تر باندې په دې کې د بجلۍ سیګنل ځي راځي هغې ته مونږ امپلس وایو په ټیکنیکل زبان کې ته چې ما ایلي که نه ستا د سترګې دا تصویر دماغ ته د بجلۍ سیګنل په شکل کې ځي ته چې زما اواز اورې ستا د غوږونو د پردې نه اډیټري نرف دماغ ته دا سیګنل د بجلۍ په شکل کې وړي امپلس ورته وایي ته چې لاسونه ماسونه راښیې که نه نو د دماغ دا سیګنل د موټر نرفز په ترو باندې د بجلۍ د سیګنل د امپلس په شکل کې راځي د بجلۍ د سیګنل په شکل کې راځي نو دوی مو د بجلۍ د قطارونه لګولي د الکتروډز چې هغه به د دې نیوران سره کنیکټ شي لهذا انسان چې کوم سوچ کوي که نه نو د نیورانز د هغه سوچ الکتروډز ته وړي الکتروډز به یې چپ له ورکوي چپ به انالایز کوي او هغه به سیده ځي د کمپیوټر سره بیا کنیکټډ وي نو د کمپیوټر سره به ستا رابطه کېږي همدې ته مونږ وایو CBI CBI څه مطلب کمپیوټر برین انټرفیس CBI ستا دماغ د کمپیوټر سره د دې چپ په ترو باندې کنیکټ شو چې تا سوچ وکړو ستا هغه سوچ د بجلۍ د سیګنل په شکل کې د دې الکتروډز په ترو باندې چپ ته وختل او چپ ولېږه هغه کمپیوټر ته علاقه کار وکړو کوم کار چې په تا د هغه په ذمهوارۍ باندې ږدلی دی اوس ګوره د دې فواید هم ډېر زیات دي د دې نقصانات هم ډېر زیات دي نمبر ون خبره خو دا ده چې په دې کې دوه ټایپس دي یو د تار په ترو باندې کېږي او یو وایرلیسلی کېږي او په هغې کې بیا څه نور قسمونه دي هغې ډیټیل ته لا هم راځو خو زه درته د دې فواید ویم چې د دې فواید څه شی دي څه نیکسټ لیول فایدې د انسانیت له ورکولی شي نمبر ون فایده خو د ده دا ده چې دا کوم په دې چپ باندې دا کمپني کار کوي که نه د ده نوم نیورالینک دی نو د دوی خو نمبر ون پرپز مقصد دا دی چې چاته د ارټیفیشل مصنوعي خپې او لاسونه نه لګي چې دا کار کولی شي ته اوس ګوره که نه چاته چې مصنوعي خپې او لاس لګي نو خو په رشته کې خو یې داسې نه شي ورکولی څنګه چې زموږ دا لاس ړقې چې څنګه یې ته ړقې نو هغه وایي چې دقه شانتې مصنوعي مونږ جوړ کړو هغه دغه شان د ده د دماغو د اډر په ترو ړقېدی شي اوس دې ساینس ته لږ وګوره لږ سوچ دې ته وکړه ښه ستا دا لاس چې لقي که نه نو ستا په دماغ کې یو اډر تیار شي هغه د موټر نیورانس په ترو باندې ستا د مسلز له راشي او ستا د مسلز ته وایي چې ته دا کنټرکشن راښکلی شه ټرایسپ بایسپ دلته به راشي مسلز دې صحیح شو نو هغه لاس بره ښکته بوځي نو ستا د دماغ د اډر په ترو کېږي او هغه د بجلۍ د سیګنل د امپلس په ترو کېږي اوس که فرض کړه یو کس ما د ګوډې او لاسې نه او هغه پسې د اوسپنې لاس ولګېدو چې هغه د بجلۍ په ترو چلېدی شي ټیک شو نو هغه به د ده په دماغ کې یو بل چپ کنیکټ کړي چې هغه چپ به د ده د دماغ د اډر رالي د دماغونه به ډایرکټ نه راځي ځکه چې ده پسې خپل لاس نشي دا خو مصنوعي لګېدلې نو د دماغ هغه اډر به هغه چپ اخلي او چپ به د ده د لاس له ورکوي چې ته وړقه حقه د ده د دماغ په اشارو باندې به لاس بلکل داسې ولقي لکه دا چې د ده اوریجنل لاس دی د ده خپې به داسې ولقي لکه دا چې د ده اوریجنل خپله په داسې طریقه باندې نو دا چې کوم ډسیبل پرسنز دي که نه چې کوم مات ګوډ خلک دي دا یو نوی انقلاب د ټکنالوژي په دنیا کې راتلو والی دی د هغوی دپاره چې هغوی دقه شکل کې لاس او خپه واپس ځان له هایر کولی شي اخیستی شي چې د هغې په ترو باندې د دماغو په ترو باندې هغه خپل هغه لاس او خپې بلکل د نارمل لاس خپې په شانته کې چلولی شي ټیک شو د دې نه علاوه دوی وایي چې یوازې دا نه دا موبایل نه دی دا کمپیوټر دا به هم د دماغ په ترو چلېږي اوس ګوره تا ته مې ووي که نه دوی وایي چې یاره د موبایل او په موبایل یا په سمارټ واچ چې زه کار کوم نو د هغې نه خبره ده چې زه په نیورالینک کار وکړم مطلب دا چې عامې موبایل دي د بل کمپنۍ موبایل دي د دماغو په ترو یې ته چلولی شي د بل کمپنۍ کمپیوټر دي د دماغو په ترو باندې ته کنټرول کولی شي ته صرف سوچ کوو په دماغو کې چپ به هغه سوچ رالي او ستا موبایل ته به وایي ګیلري کولاو کړه تصویرانو ته لاړ شه دا پلانکې تصویر ډیلیټ کړه دا ډینګړی ویډیو راواړوه دا به ته دلته کې سوچ کې اول ته کې به ستا په موبایل کې کار کېږي نو د سوچ په ترو باندې به ته ښه بیا تا ته ما ووي که هغه فرض کړه کمپیوټر ته د خپل کمرې د سیټنګ سره کنیکټ کړو بلب مړ شه کولاو شه پکې ولګه کولاو شه اے سی ولګه کولاو شه سکرین ولګه کولاو شه ستا د سوچ په ترو باندې کېږي ایون تر دې چې د دوو انسانانو په دماغو کې دا چپ لګېدلي هغوی به یو بل ته خوله نه کولاوي د سوچ په ذریعه باندې به د یو بل سره خبرې کولی شي سوچ څه کېږي هغه به هغه چپ ته ځي هغه به د هغه دماغ ته وایي او د هغې دماغ سوچ کېږي هغه به هغه چپ ته وایي د ده دماغ ته به راځي نو بغیر محفل کې ناست یو بل سره خوا کې ناست صرف یو بل ته ګوره سوچ کوه هغه ته به هم خبره ځي ده ته به هم خبره راځي مطلب نیکسټ لیول باندې دوی دا ټکنالوژي داسې بوتللو والا دي اوس د دې نقصانات ظاهره خبره ده نقصانات یې شته هغه نقصانات د ده دا دي چې فرض که دا یو غونډه دی او هغه دا سیز په خپل کنټرول کې والي نو دا د کریمینلز دپاره بیا
سونه پیسه هاګه ده هغوی بیا جرمونه په اسانه باندې کولی شي چې یو کس دماغ دی په خپل کنټرول کې والي مثال کې طور پر هغه ته وایي چې کپني کولاو کړی د غونډه ده چې هلکه ما کپني کولاو کړی دی صحیح شو له خلکو د چپونه لګوم ډاکټران یې راوستي چپس ولګي او چپس په خپل کنټرول کې ساتي د کمپیوټر په تور هغه کمپیوټر خو کنیکټ نو دا خو د یو انسان دماغ په کنټرول کې ساتل شو د دې مطلب خو دا چې لکه مثال یې داسې دی لکه ته چې غلامان خپل جوړی روبوټس خپل جوړی دی ژوندی انسان دغه دماغ د چپ په تور باندې دا کنټرول کړو نو دا هم پکې یوه غټه یاره ده او چلیږي پکې او کېدای شي پاسبل هم ده یوازې غونډګان نه دغه کمپني هم کولی شي دا کومه کمپني چې دا کار کوي مثال کې طور پر پاور یې جوړ کړی دی که نه دومره خلکو ته د چپونه رسولي دي تقسیم کړي دي خو اوس ګوره دې کې دا خبره هم ده هر سړی وایي چې زه څه قمقل خو نه یم چې زه اپریشن کوم دا به اپریشن کوي دا سرمن به سیدي بیا به سکل سیدي بیا به چې کوم میننګز یا به سیدي دا به دماغ د پاسه ږدي د روبوټ په تور به کوي انسان عام سرجري نشي کولی صحیح شو ده نو ظاهره خبره ده څوک قمقل خو نه دی چې اپریشن ته روغ جوړ او اپریشن ته غاړه کېږي چې یو ماله چپ ولګوه نو دوی په دې کې دا کوشش هم کوي چې په داسې لیول باندې ټکنالوژي بوځو چې سرمن په د پاسه کېږو که نه او هم د دماغ سره کنیکټ کېدی شي یو انویزیو یو نان انویزیو دې کې خپل ټایپس دي تا ته ما وي نو که هغه لیول ته راغله بیا به هر سړی کوشش کوي چې یاره د سوچ په تور باندې زه کارونه کولی شم خو دا ښه خبره ده میبي چې په دې کې دا پاور هم دوی کریټ کړي چې یو سیس ته یادې څنګه چې په کمپیوټر کې یو اس بي لګي د چپ په تور باندې هغه ته دماغ ته ور دننه کولی شي انفارمیشن دې دننه کوه په اسانه دلته خو هر سړی شارټ کټ ګوري چې لا سټډي مې نه کړي چې هر څه مې یاد شوي نو داسې نیکسټ لیول ته چې لاړه بیا به هر سړی دا کوشش کوي چې دا چپ زه ولګوم او چې کله هر سړی دا کوشش کوي که نه چې دا زه چپ ولګوم او په ټولو خلکو کې خور شي او دا یو کمپني دا چپس تقسیموي نو دې کمپني به لازما داسې غم کړی چې سبا له زه وغواړم که نه چې چپ په خپل کنټرول کې والم اخیستی شم نو دا ټول انسانان هغه په کنټرول کې دي دا خو یو قسم د هغه دجالیت نه دی څنګه چې به دجال خلک کنټرول کوي هغه شانته کې سیستم جوړېږي که نه نو په دې کې دا سایډ افیکټس هم شته دی اوس درته په آخره کې یوه خبره وکړم ته هسې سوچ وکړه دې کفر ته د کفر دې ملت ته چې دوی په ټکنالوژي کې څونه مخ په ترقۍ باندې روان دي څونه په مخ کې باندې روان دي څنګه دا دنیا په خپل کنټرول کې اخلي مسلمان په کوم ځای کې وده دی دې آیا په ټکنالوژي کې دومره کار کوي په ټکنالوژي کې مخ په ترقۍ باندې دومره روان دی د علم د دغې حاصلوي د ټکنالوژي نظام خبري هغه علم النافع حاصلوي کوم چې دله فایده ورکولی شي هغه پرېږده حاصلول خو پرېږده وضع چې مسلمان په ټکنالوژي کې په کوم ځای کې دی بلا شی پکې داسې شته چې هغه الټه اوس هم دې ته غلطه وایي د دې داسې علم د دې علم حصول ته هم غلطه وایي دا علم وایي مه حاصلوه زما سره یو کس بذات خود بحث کړی چې دا کوم کار دوی کوي که نه دا ټوټلی حرام دی نو دا خو کافران دي دوی دې حرام کوي مسلمانانو نه دي په کار دا نه دی دا ډېر غټ زهر د مسلمان بچي ذهن ته ور دننه کېږي زه تا په خبره پوهه کړم چې هغه څنګه ګوره هغه باندې مثال راکړو چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې شیطان الله تعالی له چیلنج ورکوي چې زه به ستا دا مخلوق په دې باندې مجبوره کوم چې ستا دا تخلیق نه دی دا تا چې څه پیدا کړي چې دا بدل کړي دا حقیقت دی په قرآن کې داسې شته دی نو هغه دا آیت کوټ کو ما ته وویې چې دوی خو وګوره دا اوس د انسان تخلیق بدلوي انسان ته چپ ورننه کول او د کمپیوټر په شکل کې به چلیږي هر څه په اسانه باندې په تیزۍ باندې کولی شي دا خو بالکل دا تخلیق چینج کول شو دا خو د شیطان هغه پیروکاري شوله لهذا مسلمانان نه دي په کار چې د دې علم حصول وکړي هغه کافران دي هغه دي کوي ختم ماته وایه هغوی وکړي هغوی مضبوط شي ټوله دنیا په کنټرول کې اخیستی شي خلکو ته به ضرورت راځي خلک مات ګوټ شي هغوی ته به ضرورت راځي خلک اسانتیا ګوري خلک ته به ضرورت راځي خلک خپل ځان خپل پاورز بوست کول غواړي خلکو ته به ضرورت راځي نو ټول به د هغه خوا ځي کنټرول به د هغه سره په لاس کړي واعدو لهم ما استطعتم من قوه قوت هغه تیار کړو تا سره قوت نشته کې بس یو خبره بله خبره ده چې په عذر کې نه دی اسلام د حرام هم اجازت ورکوي حرام خوراک دی مثال کې طور پر او تا ته داسې بیماري لګېدلی چې ته د هغې سره ښه کېدی شي نو دونه خوراک صرف چې ته د هغې سره ښه شي اسلام تعالی اجازت درکوي ته یې کولی شي حرام کار چې ستا ته ضرورت دی د ضرورت په وخت کې کولی شي زه دله مثال درکړم د یو صحابي پوزه کټ شوی و په جنگ کې صحیح شو دا په حدیث کې باقاعده موجود دی په تاریخ کې باقاعده موجود دی ریفرنس دې ټایم کې ماته نه دی یاد یو د صحابي پوزه په جنگ کې کټ شوی و او هغه د مختلفو اوسپنې پوزې ولګولې خو هغې ته په کوره جنګ کېدو کوره جنګ مطلب زنګ به ورته کېدو نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ویل چې داسې مسله ده نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته ویل د سرو زرو ولګوه اوس خبره دا چې سره زر خو په سړي باندې حرام دي سره زر په سړي حرام دي پیغمبر اسلام ولې اجازت ورکو ولې ورکو اته پته و چې بل قسم پوزه لګي هغه زنګ کوي خرابېږي بي شروع کوي نوره مسله کاس کوي دته عذر دی دته دا جایز دی چې دی سره زر ولګوي صحیح شو بل طرف ته خبره دا چې حدیث دی دا چې انما الاعمال بالنیات د اعمال دارومدار دا په نیتونو باندې دی اوس ته نیت دا ساته چې دې داسې قسمه ټکنالوژي یاسې مثال در کوم صحیح شو داسې قسمه ټکنالوژي کې چې دماغ کې چپ کنیکټ کېږي د کمپیوټر سره هغه بیا کنیکټ کېږي یو ځای کېږي دماغ کې چپ ورکړي د کمپیوټر سره کنیکټ شي برین کمپیوټر انټرفیس چې څه ته موږ وایو څنګه چې دا نیورالینک کوي
یو مسلمان کوي هغه په دې نیت باندې کوي چې هلکه دا کم مات ګوډ خلک دی که نه د دوی د لاس او خپې او معذوره دي دوی ته تکلیف وي د دوی د تکلیف د دې په ترو باندې لر کېدی شي دوی ته اسانه کېدی شي د دې په نیت باندې دی دا کار کوي او ورسره د هغې څه ده ته پته ده چې پاور هم د مسلمان ملت طرف ته راځي په دغې نیت باندې کوي نو په دې باندې خو الټه ده ته ثواب میلاویږي د ده نیت په هغه ځای کې جدا دی نو دلته کې زموږ مسلمان له په دې کې ډېر زیات محتاط کېدل پکار دي په هغې سلطنت عثمانیه په وخت کې نه دی چې کله پرنټر ایجاد شو که نه همدقه فتوا په پرنټر باندې لګېدلې وه چې د دې استعمال حرام دی کافران دې کوي دا خو په دې کې دا استعمالېږي او د خنزیر غوښه د دې په صحیح کې استعمالېږي واجب واجب قسمه قیسې وي هغه کافرانو د هغه پرنټر استعمال وکړو خپل سوچونه د کتابونو په شکل کې دونه خور کو چې د هغوی پولیټیکل پاور ډېر زیات مضبوط شو مسلمان دونه کمزوری پاتې شو تس نسې کو کمزوری کو ماتحت کو د وسه پورې ماتحت چلیږي نو داسې قسمه خبرې کولو نه مخکې دا زه هغه خلکو ته نصیحت کوم کم چې په یو پوسټ باندې دي چېرته یا په منبر باندې ناست دي یا د استاذ په شکل کې په سکول کې کار کوي یا نور خلکو ته واز نصیحت په هر ځای کې چې کوي چې داسې قسمه خبرو کې ډېر غټ احتیاط کوو چې دا خبرې کولو نه مخکې ته سوچ وکړې چې زه په یو سړي باندې داسې اهم علم چې د کوم حصول ډېر زیات لازمي دی منې کما چې هغه را روان ټول نسل لپاره بیا زحمت جوړېږي بجای د دې چې زه منې کما چې د دې په ځای باندې زه الټا هغه انکرج کم هغه له حوصله افزایي وکړم چې داسې علم حاصل کا راوړه د اسلام دپاره د مسلمان امت دپاره دا پاور د هغه علم راوړه هغه د نفع علم راوړه چې په ټوله دنیا کې خلک ستا طرف ته متوجه شي ستا طرف ته ګوري چې د علم والا کس دا دی د علم مرکز دا دی څنګه چې څه وخت کې د مسلمانانو امپایر کې بغداد او اله به اسلام مخ په ترقۍ باندې ځي اله به د الله تعالی نظام دا خلک چې کوم په ځمکه باندې د الله تعالی نظام قایمول غواړي قایمولی شي وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير